د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته او چاوای روان کال بالا 22 میلیونو افغانانو سره مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا چاوای په افغانستان کې د دوی بشري مرستو د خلکو اړتیاو او زیانګاللو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي د دې ادارې مشر ایزابل موسارد کارلسن ویلي چې د مرستندویه ادارو هدف ته دی څو په 2022 زیږدیز کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وشي په داسې حال کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري د اسلامي امارات د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په یوه ویډیو پیغام کې له مرستندویه ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې له یاد ونه باسي د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړه شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 222 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري او بل لور ته ترکمنستان وایي افغانستان کې د ټپي پروژې تطبیق ته زمینه برابره ده د ترکمنستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وپاح جیوب چې د یوه پلای په مشرۍ د افغانستان هرات ولایت ته سفر کړی ویلي چې د افغانستان وضعیت ښه شوی نو ځکه په دغه هیواد کې د ټپي پروژې د تطبیق زمینه برابره شوې ده د هرات د سوداګرۍ خونې لخوا د خپره شوې خبرپاڼې له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د ټپي پروژې عمومي رئیس محمد مراد امنوب او ورسره پلاوي د ټپي پروژې د کار د ګړندي کېدو په موخه د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې له مشرانو سره وکتل په خبرپاڼه کې راغلی چې اوپاخ جیوب په دې لیدنه کې ویل چې د ټپي پروژې د تطبیق په برخه کې مهم بحث امنیتي موضوع ده چې اوس افغانستان کې وضعیت ښه شوی او په یاد هیواد کې د ټپي پروژې د تطبیق زمینه برابره شوې ده په خبرپاڼه کې دغه راز راغلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي چې روان میلادي کال به په ترکمنستان کې د ټپي پروژې کار بشپړ شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې د پایپ تیرولو کار هم پیل شي حجیب ویل چې په هرات او نورو هغو ولایتونو کې به د ګاز د ویش منظم پلان عملي شي چې ټپي پروژه ترې تیریږي لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ